السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النساء آیت نمبر 10 آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دماڑی رو عزت مند اوریدن کو اللہ رب العزت پدی آیت کی فرمائی علم ترى آیتا ونلدل الى الذین اغا خلق یزعمون چیاغوی دعوی کئی خودینا مراد ظاہری دعوی دا یعنی پا ظاہر باندے اغوی وائی انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اغوی وائی چې بشکا ایمان راوړی دا اغوی په هغه کتاب باندې چې نازل شوی د پتا باندې اے پیغمبره او په هغه کتابونو باندې چې تا نه مخکې نازل شوی یعنی دعوا خودوی کوي چې مونږه قرآن هم منو مونږه تورات انجیل او زبور هم منو خو چې کله د فیصله وخت راشي معاملات ور باندې راشي نو بیا څه کوي اواوره چې الله څه فرمایي یریدون بیا غواړي اغوي چې کله د فیصله وخت راشي کله د جرګې وخت راشي کله د عدالت وخت راشي کلا معاملہ اور باندې راشي ان يتحاكموا الى الطاغوت باغوی خپل فیصله وړي طاغوت تا نو بیا دوی په الله کتاب باندې فیصله نه کوي بیا په طاغوت باندې فیصله کوي. دیجه کی طاغوت نه مراد هر هغه وا فیصله مراد د چکومه د قران او د سنت نه خلاف چې دا هر څه فیصله ده کدا د پښتنو د جرګې فیصله ده کدا د حکومت د عدالت فیصله ده کدا په کورینی معاملات فیصله دي کدا بارینی معاملات فیصله دي خو چې کله فیصله کوي نو بیا په طاغوت باندې فیصله کوي بیا قران او حدیث شاته پرېږدوي بیا غا دوی نه مانی بیا دی وخت شریعت نه مانی او دغه شان معاملات اکثر مونږه کتلې دي چې مونږه خلکو سره چې جنگ جګړه راشي چې معاملات راشي بیا مونږه داسې په ضد کې راشو چې بیا د قران او سنت لحاظ نکو بیا پاغه کې مونږه فیصله چې دی هغه د قران او سنت نه خلاف کو هغه د پاره مونږه بیا پیسې هم استعمالو اثر او رسوخ هم استعمالو سفارش هم استعمالو هر یو شی استعمالو کو چې فیصله د مونږ په حق کې وشي. حالان کې انصاف دیتا یای چې کله معاملات در باندې راغللا او ایمان دیتا یای چې معاملات در باندې راغلا نو معاملہ په قران او حدیث باندې حل کې
اگر چې یو کس مجرم دا خو چې ځان ته مؤمن یای دی بوای چې زه مجرم یم کدا فیصله د دې د ځان خلاف تا د دې مور او پلار خلاف تا د دې د رشتہ دارانو خلاف تا کده غریب دا کده مالدار دا نو فیصله و بیا د قران او د حدیث سنت مطابق منی چې کله دا ځان ته مؤمن یی او داوا کوي د ایمان خو الله فرمایي چې داسې خلق ډیر دي او تاسو وکتلی وی الله فرمایي چې داوا د ایمان کوي خو فیصله دا د قران او حدیث خلاف کوي یا قران او حدیث خلاف فیصله غواړي او بیا الله فرمایي وقد امروا او په تحقیق سره دوته حکم شویو ان یکفروا به چې تاسو به انکار کوئ د طاغوت د فیصلونا یعنی طاغوت ته خپل فیصله نه وړي قران او سنت خلاف به خپل فیصله نه کوي دا دوی ته الله فرمای ما حکم کړو خدای د ما حکم اون منلو نو دیجه نه دا خبره ثابت شوا چې اسلام او ایمان دا صرف د عبادت نوم نه دا ګورا اسلام او ایمان ال پته لګيږي چې سړی باندې معاملہ راشي سړی باندې فیصله وخت راشي نو بیا پته لګيږي چې د اوس مؤمن دا او کده منافق دا بیا پته لګيږي چې د قران او سنت فیصله مانی او کنه مانی او مونږه دا کتلی دي بلکې پخپلا مونږ کې هم دا غلطیا نشتا چې مونږه عبادت هم کوو مونږه منځونه او روزه هم ستو او مونږه ډیر ځان ته نیکان خلق یایو خو چې کله د معاملې او د فیصله وخت راشي بیا مونږه غواړو چې فیصله د ما په حق کې وشي اگر چې زب مجرم وم بیا ځان د پارزه پیسې هم استعمالوم په درویغو وکالت هم کوم او ځان د پاره سفارش هم ګورم ځان د پاره جرګماری هم ګورم بیا غزه کې مان قران او حدیث پاتیش دیتا ایمان نه یی اصل ایمان دادا چې معاملات او فیصله دا قران او حدیث مطابق وشي ويريد الشیطان او غواړي شیطان ان يدلهم ضلالا بعيدا چې گمراه کی دوی په لری گمراهی سره یعنی د شیطان دا کوشش تا چې یو کس معاملات او فیصله د په قران او سنت باندې ونه کی بلکې شیطان گمراه کی نو دې د وجنه د ما عزتمندو ډېر احتیاط کول پکار دي مونږ نه اکثر په داسې کارونو کې بیا قران او حدیث هیر شي بیا مونږه ایمان لحاظ نه کوو بیا مونږه د الله او د پیغمبر لحاظ نه کوو بلکې خپل فیصله تا بیا دې مو توجه شي او پاره کې مونږ نه غلطه فیصله وشي اوس ترجمه ته متوجه شو الم ترى آیتا ونلدل الى الذين اغخلق يزعمون چې هغه دعوا کوي انهم امنوا چې بشک هغه ایمان راوړی دا بما په هغه کتاب باندې انزل الیکا چې نازل کړي شوی د تا تا وما او په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړي شوی دي من قبل کا تا نمخ کې یریدون غواړي هغه ان يتحاكموا چې هغه فیصله وکي خپل ال طاغوت په طاغوت باندې یا هغه خپل فیصله یوسی طاغوت تا
وقد امروا حالان کی حکم شوه او اغویتا ان یکفروا چې انکار دیو کی به د طاغوت نا ويريد الشیطان او غاړي شیطان ان يضلهم چې گمراه کی دوی ضلالم بعیدا پلره گمراهی سرا الله د پدې سبق باندې مونږ ته پویا الله د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین.